السلام علیکم. مومن خان فرهادي یم ستاسو په چوپړ کې. دوستانو ډېرې مودې راهیسې زما په زړه کې یو ارمان و، اوس هم دی چې د پښتو ژبې لپاره خدمت وکړم. نو د همدې موخې لپاره ما د خپل مسلک څخه پیل وکړ او شروع مې د اساساتو څخه وکړ او راځئ چې د HTML څخه یې شروع کړو. دوستانو HTML زده کړه په پښتو ژبه باندې یا HTML. HTML څه شی دی؟ HTML د انګلیسي د HTML تورو څخه اخیستل شوی دی چې د Hypertext Markup Language مخافات دي. Hypertext Markup Language دوستانو د هدف څه دی، مقصد یې څه دی چې تاسو هر یو تشریح کوم. Hypertext کلمات، عبارات یا ادرسونه دي چې یو د بل سره اړیکه لري او د دغې Hypertext په واسطه موږ کولی شو د یوې پاڼې د یوې برخې څخه بلې برخې ته او یا هم د یوې پاڼې څخه بلې پاڼې ته لاړ شو او معلومات وکتلی شو. دوستانو د دې مثال زه تاسو ته وړاندې کوم. لکه دا یوه پاڼه ده، HTML ویب پاڼه ده چې په دې کې زه دلته ځمه لرن CSS باندې کلیک کوم. چې کله مې په CSS باندې کلیک کړ یا فشار مې ورته ورکړ، دغې صفحې ته راوستم چې دغه خپله چې کله هلته ما کلیک وکړ په CSS باندې، زه دغې صفحې ته راوستلم. نو دغه چې دا هایپرټکسټ وظیفه وه. راځئ دوستانو چې اوس بیا د خیره لاړ شو د مارکاپ لنګویج یا مارکاپ ژبې هدف او مقصد څه دی. مارکاپ ژبه یا مارکاپ لنګویج کمپیوټري ژبې ته وایي چې د انسانانو په واسطه د لیکلو لوستلو وړ وي. البته دا چې دي معیاري کلمات دي، لکه داسې نه چې لا عامه انګلیسي. معیاري کلمات دي چې د HTML د ویب پاڼې د جوړولو لپاره ترې استفاده کېږي چې هغه خپل سټرکچر، خپل ساختمان لري. دوستانو چې بیا وروسته انشاءالله په دې باندې جوړ بحث کوو چې څنګه موږ یو صفحه یا ویب پاڼه جوړولی شو. دوستانو نو د دې څخه اوورال زموږ سمري کوم خلاصه چې شوه، هایپرټکسټ مارکاپ لنګویج یا HTML چې دی دا یو کمپیوټري ژبه ده چې د ویب پاڼو د سټرکچر او ساختمان د جوړولو لپاره ترې ګټه اخیستل کېږي. که چېرته موږ یو بلډینګ یا یو ساختمان په نظر کې ونیسو چې کله انجینر په لومړي سر کې د هغې تاداو اچوي، بیا تاداو څخه وروسته د دې تاداو جګېږي او دیوالونه جګوي او دغه مکمل کوټې او اتاقونه په دې کې جوړوي. دغه د HTML سره موږ یو مشابهت ورکولی شو چې دغه ساختمان سټرکچر د بلډینګ جوړ شو. بیا چې دغه بلډینګ ته رنګ و روغن ورکوي، دروازې ته رنګ و روغن ورکوي، سیلینګ یا چھت ته کوم رنګ و روغن پکې استفاده کوي، مختلف ډیزاینونه پکې ورکوي. دغه بیا د CSS وظیفه ده. د HTML وظیفه او HTML کې فقط موږ کولی شو د یوې پاڼې سټرکچر یا ساختمان جوړ کړو. دوستانو د نن لپاره همدومره بس دی او دغه معلومات ما د لاندې ادرسونو څخه ترلاسه کړي او تاسو هم پښتو ژبه باندې ژباړلي دي چې دغه یو W3 schools او بل جواتي پاینټ څخه و. مننه دوستانو، بیا ځل لپاره انشاءالله. خدای په امان. سلام علیکم.